نو د اعمالو حیات په اخلاص باندې راځي. موږ تاسو ته امام بخاري په اول کې اخلاص ذکر کړو، انما الاعمال بالنیات. د اعمالو نتیجه به څه وي؟ د اعمالو نتیجه دلته بیانېږي. موږ تاسو ایمان لرو چې موږ تاسو تمام د الله پاک عبادات او اذکار او طاعات الله پاک په تله کې راته واچوي، راته وبیتلي درنه بشي. الله پاک به ملایکو ته ووایي چې بوی زه جنت ته ور داخل کړئ، او که اعمال مو بد زیات شول الله به ملایکو ته ووایي چې جهنم ته ور داخل کړئ. اعاذنا الله منها. نو د اعمالو نتیجه دلته نن درس کې بیانېږي. دا د اول او د آخر تر مابین ربط شو او مناسبت د کتاب الرد سره هم ظاهر ده. هلته جهمیاو باندې رد ده، دلته معتزلاو باندې رد ده. مخته باب کې هم هغه چا باندې رد و چې دی ویلي و چې قرات تلاوت او مطلوع واحد دي. مصنف وویل چې مطلوع قدیم دی الله کتاب ده او تلاوت خو د عبد عمل د حادث ده. نو دلته مرد ده الته مرد و. دا مناسبت تاسو ترجمه الباب ته وګورئ. 15 جملې پکې مهمه جملې دي. اول مصنف وایي باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله پاک وای وندع الموازین، مونږ به کېږدو تلې